درمان له څو شعرونه بغیر له تا به څنګه زندګي رانه کېده خو تا پسې به نوره ملنګي رانه کېده او ستا تله څه ووایم خو په هغه ورځې توبه داسې ماښام و خودکشي رانه کېده درمان له زما ژوند نظم دی هغه سره شریکوم عنوان دی لیونتوب زما ژوند خو یو عذاب و زما ژوند خو یو عذاب دی زړه مې ټول پر هر دی خلک هسې وایي نواب دی او په یو وخت کې وم نواب زه مشوم یم ګلاب وم هغه خو هم ډېره وړه وه هغه ښکلې او خوږه وه ماشومتوب و لیونتوب و راته ښکاري چې یو خوب و زه هغې سره پخوا کې هغه ما سره پخوا کې هر سحر وختي به تللو موږ د کلي په اسکول کې د اندیز سبق ویلو ښه بېغمه شان ژوندون نه مې فکر د بېلتون هر سحر و هر ماښام هر رنګین ډک د سکون وخت و داسې تېرېدلو هغه پیغله زه رالوی شوم زه په هر څه باندې پوه شوم ما ویل داسې به څوک نه وي چې هغه زما نه واخلي زما ژوند دی زما ساه ده هغه یو صرف زما ده بس زه دغلته غلط وم دا دوا زما سزا شوه دا خیالونه زما ګناه شوې ورځ چې زه کور ته راغلم داسې زیری په ما وشو هغه بل چا په نامه شوه نن کوژدن د هغې وشوه داسې زیری په ما وشو هغه بل چا په نامه شوه نن کوژدن د هغې وشوه نو بس بیا څه وسیده لاړمه کمرې ته په سلګو جړېدو کې څو اسویلو کې ما بلخا سوچونه وکړو ما بلخا فکرونه وکړو خو په هېڅ نه پوهېدلم زړه تر دې حده مجبور کړم چې زه لاړم مور پلار ته ورته داسې ورګویا شوم چې مرجانې باباجانه هغه نن چې کوژدن شوي هغه پیغله حیاداره هغه نن به یقین وکړه جړېدلې وي بېواره ما ویلې چاته نه دي ماشومتوب نه تر دې ساعته زه هغې وجود کې سوم هغه زما د ژوند ښکلا وه زه هغې هغه زما مار خلاص د بېلتنه کې دا ارمان زما بوره کې څه چلو کې مور پلار مې حق حیران شو د دې حال په لیونتوب مې سم د لګیرو پریشان شو وایي چپ شه بس که دا څه چل در باندې وشو ښکاري دا چې لیونی شوې روایاتونه پردې شوې ولې تا نه هېر شو چې دواړه پښتانه یو د غیرت په نامه مړه یو مین په رواجونو که وړه یم که زړه یم دلته هیڅ محبتونو د مننو هیڅوک نشته زړه ته ښه نصیحت وکړه په دې صبر کاڼه کې دا کړو خبره دې ډېر بې وخته اوس دې ډېر ګڼ وخته مونږ هیڅ نسو کولی چې مایوسه شوم دنیا نه هم د مور هم د بابا نه بیا الله ته په سوالونو په زارو په جړاګانو هر ساعت په دعاګانو بلها ستړی شوم بس د نصیبونو فیصلې وي دوی چا نصیب زما ده خوار نصیبه زورور وي په دې خیال کې ورځې شپې وې تېرېدلې ډېر په ګرانه درمان له زه په هغه ورځ هم بیا ژوندی پاتې شوم منډه شوم چې هغې جنۍ واده و زه په هغه ورځ هم بیا ژوندی پاتې شوم منډه شوم چې هغې جنۍ واده و غم ته کلکه زما زړه و ما په دغه نت واده کې شرکت وکړو چې دا زړه به مې پړک وچو شي ټوټې به شي چې دیدن په سره جوړه کې اخري د هغې وکړم جنج راغلی و جنجیانو ګیر چپېره د ډولۍ و چې وخت رخصتی شو ما دیدن د هغې وکړ خو دیدن په شان دی نه و زما ډکې ډکې سترګې زما تګې نظرونه د هغې په لورو پاتې زما خپلو سترګو اوښکې زموږ منځ کې غټ دیوال شو نه مې تګي نظرونه دیدن باندې ماړه شو نه زما د سترګو اوښکې شولې وچې او نه تم شو هلته خلک بلها ډېرو چا هم دا تپوسونه کړو چې ته ولې وارخطا یې چې ته ولې په ژاړی زه ولاړ شوم پاتې هغه لاړه رخصت شو هغه د بل د کور عزت شو نو زه بیا سلګو نیولی ستړی غمځپلی د حالاتو وم رټلی هغه ځای نه روان شوم کور ته راغلم کور کې خپله مور ته په کتو شوم لږ زه ورته ولاړم خو بیا مور را باندې پوه شوې ارادې زما ښې نه وي د کمرې په یو ګوړ کې په دیوال پر ځوړندې تماچې ته مې چې خیال شو تماچه مې کړه خلاصه ما ویل اوس په ژوندون څه کوم دغه ژوند مې چې د چا و هغه لاړه د بل چا شوه د بل چا د کور ښکلا شوه تماچه مې په سر ایښې دا خیالونه او فکرونه مې کولو چې ناصافه یو اواز مې شو تر غوږو چې نه داسې ونه کړې زما خوږه بچیه ماره دومره مرورې په ځان بوج لکه د غرې چې مې سترګې کړې راخلاصې د کمرې په دروازه کې راته مور وه ولاړه غریب نیولې په ژاړه وه ویلې زویه ته زما دپاره خو نو بیا ژوند نشې کولی مور دپاره دا غمونه یې نو ته نشې زغملی خپل جنت دپاره بس یو جینۍ نشې پرېښودلی خبره چې وکړه تماچه رانه په ځمکې لاندې ښکته راګزار شوه مور مې ځان ته رانږدې کړه ما په هغه ورځ هلته ښه ژړا وکړه خو بس شو خپلې اوښکې مې کې پاکې که هر څنګه و خو بیا هم خپلو مور پلار دپاره ژوند مې بېرته را شروع کړو ژوند یو د زهرو ګوټو تېرېدلو ډېر په ګرانه بې ارمانه بې جانانه داسې ډېر وختونه تېر شو داسې ډېر کلونه تېر شو وخت کله څنګه وخت په ما شو مهربانه لنډه دا چې یو ورځ مې ملاقات ورسره وشو ښې ګیلې مې ورته وکړې ښه ژړا مې ورته وکړه بېرته زړه ته شوم بېوسه بېرته بیا مې سترګې سرې کړې هغې هم راکتې نه شي په ژړا شو راته ویلې چوپ شه بس که عبدالله ارمانه خدای دپاره بس که چوپ شه د نصیبونو جنګ و بس بېللی مې دی کوشش کوه چې نوی ژوند شروع کړي په ځان کې هغسې مستي پیدا کړه په شونډو هغسې مسکا راوله او ځان د عشق د جلخانو نه خلاص کړه او دا ټپه ورته ډالۍ وي اخري کې څه بېللی یار د چا اخرېږي
ورونه وران شه چې په ما یې هېروي نه. ډېر ښه یار، ډېر ښایسته، ډېر مزېدار. خپل زړګي ته ملامته یمه، ظلم مې وکړه، پیکانې مې وکړې، څه په کم اصلو باندې واوړېدمه، څه د کم ذاتو یارانې مې